مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند رسانه‌ها در همه بخش‌ها مسئولیت سنگین دارند و باید به گونه درست آن را ادا کنند. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست هماهنگی میان رسانه‌ها و سخنگویان حکومتی در کابل گفت رسانه‌ها اصول بنابر مصلحت را تطبیق کنند. مسئولیت بیاره پی هغه به ادای چې هغه خدای مکه د درواغو نه وتلی وي د بهتان نه وتلی وي په چاپ زیادت نه وي پکې راغلی هغه اصول وي چې هغه پر مصلحت باندې بنایي د یو جامعې پر بنا او پر وحدت او پر ترقي او د هغې پر یووالي او د هغې پر سوکالي باندې بنایي نه دا چې په هغې کې نور تشویش زیاتوو په ځوانانو کې زیاتوو په اورېدونکو او په لیدونکو کې نور تشویشونه زیاتوو څومره چې زور ورکول کېږي هغه مسلې ته زور ورکړو. رسنیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ هغه ملي اصطلاحات یا ملي ترمینالوژي دا په پام کې ونیسي. همدا ډول چې کوم دلته په هیواد کې زموږ رسمي ژبې دي ملي ژبې دي دري او پښتو باید هڅه او کوشش دا وسي چې د هغه کلماتو څخه رسنۍ استفاده وکړي چې هغه زموږ کلمات. مسئولان میگویند مشکلات افغانها را خارجی ها حل کرده نمیتوانند و برای این کار افغانها دست به دست هم بدهند. د خارجي دنیا ته موږ نظر نه کوو هغه چې زموږ د خپل کوم حقونه دي هغه چې تر اوسه پورې پروسې ویني دغه لپاره باید کوشش وکړو. هغه په دې باندې نه کېږي چې موږ خارجیانو ته نارې ووایو چې زموږ دغه مشکل حل کړي. شمار از سخنگویان حکومت میگویند با رسانه‌ها هماهنگی خوب دارند اما از رسانه‌ها میخواهند تا حقایق افغانستان را به جهانیان برسانند. ما یک هماهنگی خوبی داریم. باور کنین که ما دوستایی که در امارات اسلامی افغانستان در بخش مطبوعات هستند با دوستایی که در بخش‌های مطبوعاتی کار میکنن مسئولین ارشد رسانه ها هستند هیچ فرقی نمیکنیم. امر رقم دوستی و تعاملی که با اینا داریم. د افغانستان چې کوم تاریخي ارزښتونه دي تاریخي ځایونه دي د هغو څخه وخت په وخت راپورونه جوړ کړو او هغه بهرني هیوادو کې د خپل رسنۍ د اکاونټو څخه هلته ټیکو هلته نشر کو هلته چې زموږ کوم نمایندګان دي د رسنیو هغه هلته پر هغه ټولنیزو شبکو باندې کار وکړي د افغانستان اهمیت مهموالی ښایستهوالی سرتاسري امنیت او اصولو ته ژمنتیا دا ټول برنامه ورته جوړ. با این حال شمار از خبرنگاران از امارت اسلامی خواستار حمایت بیشتر از خبرنگاران و رسانه ها شده و میگویند افغانستان هنوز هم در جنگ روانی دخیل است و رسانه ها در برابر آن مسئولیتشان را ادا کنند. کلیوی خوا عامه ذهنیت و گروشده باید مدیریت سیله بلی خوا باید د افغانستان د دښمنانو چې بیا هم نه غواړي چې افغانستان په ثبات کې اوسي د دې په مقابل کې د ټولو مسئولیت د کاغه ژورنالیستان دي کاغه قشر د شغه په څه پیږي روشن فکر دی یا هم موجوده واکمنی ده. این حق رسانه است که سخنگویان محترم ادارات دولتی در قسمت دسترسی به اطلاعات با رسانه ها همکاری جدی داشته باشند. امارت اسلامی همیشه بر حمایت از رسانه ها و هماهنگی بهتر آنها با حکومت تاکید کرده که به همین منظور وزارت اطلاعات و فرهنگ سمینار 4 روزه را به نام هماهنگی میان رسانه ها و سخنگویان حکومت برگزار کرده بود.